د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د زرګونو ژباړونکو ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. فاکس نیوز د شمېر امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د امریکا له لوري افغانستان څخه د ځواکونو تر ایستلو وروسته به د شاوخوا 18,000 هغو ژباړونکو ژوند له ګواښ سره مخ شي چې له دوی سره یې مرسته کړې وه. په دې هکله یو شمېر هغو امریکایي پوځیانو چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې فاکس نیوز سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې چې که چېرته د بایدن اداره هغو کسانو ته چې په افغانستان کې له دوی سره په ډیرو بدو شرایطو کې مرسته کړې ده ویزې ورنکړي نو د هغوی ژوند به له جدي ګواښ سره مخ شي. د دوی په باور دا د امریکایانو دنده او اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپلو همکارانو د ژوند ساتنه وکړي. دغه راز د امریکا پخواني سفیر راین کراکر هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې دې موضوع ته اشاره کړې او د بایدن له ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې د زرګونو افغان ژباړونکو ژوند وژغوري. باید وویل شي چې امریکایانو سره د کار کوونکو افغان ژباړونکو د ژوند په هکله داسې مهال اندېښنه ښودل شوې چې د بایدن ادارې له افغانستان څخه د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې له قید او شرط پرته د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې.